او بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې تاسو تیر لوست په یاد وي، موږ په تیر لوست کې د یو ژوندي موجود یعنې یوګلینا په هکله مو لوستل. ویل چې دغه ژوندی موجود چې دی هم د نباتاتو خصوصیتونه لري او هم د حیواناتو خصوصیتونه، چې دانشمندان او یا هم ساینسپوهان د دې ستونزې سره په سلګونو کلونو مخ وو چې همدغه ژوندی موجود آیا د نباتاتو په ډله کې دی او یا هم د حیواناتو په ډله کې، چې بیا ساینسپوهانو د دغسې ژوندیو موجوداتو لپاره نوی عالم چې د پروتستا په نوم یادېده رامنځته کړه، چې ټول هغه ژوندي موجودات چې هم به د حیواناتو خصوصیات درلود او هم به د نباتاتو خصوصیات په دغه ډله کې او یا هم په دغه عالم کې ورزیات کړه. دا و زموږ تیر لوست. خدای دې وکړي چې تیر لوست مو زده کړی وي او که چېرې تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. اوس راځو خپل نوي لوست ته. زموږ د نن لوست عنوان دی باکتریا. تاسو به زیات د باکتریا نوم اورېدلی په دې پوهېږم، نو نن به موږ په تفصیل سره ولولو چې دغه باکتریا څه معنا او څه وظیفه لري او څه ډول ژوندي موجودات دي. تختې ته پام وکړئ. باکتریا چې د کوچني او حجروي جسمونه دي چې د ژوندیو موجوداتو سره ډیر زیات توپیر لري. دغه ژوندي موجودات او یا هم دغه یو حجروي جسمونه پروکاریوت دي. موږ د اووم ټولګي په بیولوژي کې مو لوستل چې ژوندي موجودات د هستې له مخې او یا هم حجرې د هستې له مخې په دوه ډوله تقسیم شوي، یوکاریوت او پروکاریوت. یوکاریوت هغه حجرې دي چې حقیقي هسته لري او پروکاریوت هغه ژوندي موجودات دي چې حقیقي هسته نه لري. نو ویلی شو چې باکتریا د هغو ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي چې حقیقي هسته نه لري. نو د همدې لپاره دې ته څه وایو؟ پروکاریوت، چې مشخصه هسته نه لري. او بیولوژي پوهان همدغه باکتریا یې په دوه برخو ویشلې ده. لومړی یې ارک باکتریا او دویمې یو باکتریا. ارک باکتریا چې ده هم پروکاریوت ده، یعنې مشخصه هسته او یا هم حقیقي هسته نه لري. ارک باکتریا په هغه چاپیریال کې ژوند کوي چې هلته ژوندي موجودات ژوند نشي کولی، لکه تودې اوبه، جبازار، یعنې هغه ځایونه کې چې هغې ته ژوندي موجودات ژوند نشي کولی، په هغه قسمتونو او یا هم هغه چاپیریال کې ارک باکتریا ژوند کوي. بل ډول یې یو باکتریا ده چې دا هم پروکاریوت ده، یعنې مشخصه هسته او حقیقي هسته نه لري او دا د انسان په بدن کې ژوند کوي. چې تاسو په کتاب کې تاسو ته د ایریشیا کولی مثال درکړی چې دا داسې باکتریا ده چې د انسان په بدن کې یعنې د انسان په کولمو کې ژوند کوي. د لینوس کارلوس د طبقه بندي څخه مخکې دغه دوه ډوله باکتریا دواړه د مونیرا په عالم کې شامل وي، یعنې دواړه په یو عالم کې شامل وي او په یو بخش کې مطالعه کېدله، چې بیا وروسته دغه هر یو په مشخص عالم باندې وویشل شو او د هر یو په جلا جلا ډوله مطالعه کیږي. دا هم د باکتریا ډولونه. بل عنوان مو د پروتستا عالم دی. ډیری پروتستا چې دي یو حجروي دي، چې دغه پروتستا زیاتره وخت او یا هم زیاتره د دغه پروتستا څخه څه شی دي په ټولنیز ډول ژوند کوي، چې دې ته کالوني هم ویل کیږي. پروتستا د باکتریا په خلاف یوکاریوت دي. یوکاریوت یعنې څه شی؟ یعنې هغه ژوندي موجودات چې حقیقي هسته لري. وم ویل چې باکتریا حقیقي هسته نه لري، خو پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري. د پروتستا په عالم کې زیات شمیر ژوندي موجودات شامل دي. هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته دي، یعنې د حیواناتو خصوصیات په هغې کې زیات دي، هغې ته پروتزوا ویل کیږي. او هغه پروتستا چې هغوی زیاتره د نباتاتو خصوصیات لري هغې ته الجی ویل کیږي. چې موږ په تیر لوست کې د یوګالینا په هکله مو لوستل، وم ویل چې دانشمندانو نوی عالم رامنځته کړ چې د یوګالینا په نوم یادېدله. یوګالینا د پروتستا په عالم کې د پروتزوا بخش پورې مربوط دي، یعنې هغه ژوندي موجودات چې هغوی کې زیاتره د حیواناتو خصوصیات وي. دا همو پروتستا.
اوس درس یو ځل بیا تاسو ته په خلاصه شکل وایم. باکتریا کوچني او حجروي ژوندي موجودات دي چې پروکاریوت دي، یعنې حقیقي هسته نه لري. همدارنګه باکتریا د ژوندیو موجوداتو سره ډېر زیات توپیر لري چې مشخصه هسته نه لري. ساینس پوهانو باکتریا په دوه ډولو وویشله: آرک باکتریا او یو باکتریا. آرک باکتریا هم پروکاریوت ده او هغه سیمو کې ژوند کوي چې هلته ژوندي موجودات ژوند نشي کولی. او یو باکتریا هم پروکاریوت ده چې دا زیاتره د انسانانو په بدن کې ژوند کوي، چې تاسو ته د ایریشیا کولی مثال درکړی چې دغه باکتریا د انسان په بدن کې په کولمو کې ژوند کوي. مخکې د طبقه بندي څخه دغه دواړه باکتریا یا دغه باکتریا دواړه ډولونه د مونیرا تر عالم لاندې مطالعه کېدله، چې اوس دغه باکتریا هر ډول مشخص عالم دی او په جلا ډوله مطالعه کیږي. بل عنوان مو د پروتستا عالم دی. ډېرې پروتستا چې دي یو حجروي ژوندي موجودات دي چې دوی زیاتره په ټولنیز ډول ژوند کوي، چې دې ته کالوني هم ویل کیږي. پروتستا د باکتریا په خلاف یوکاریوت دي، یعنې حقیقي هسته لري او زیات شمیر ژوندي موجودات د پروتستا په عالم کې وجود لري. هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته خصوصیت لري هغه د پروتوزوا په نوم یادیږي، او هغه پروتستا چې نباتات ته ورته خصوصیت لري هغه د الجی په نوم یادیږي. چې موږ په تیر لوست کې د یوګالینا په هکله مو لوستل. یوګالینا د پروتستا د پروتوزوا عالم پورې مربوط ده. دا هم زموږ نننی لوست. په نننی لوست کې موږ باکتریا وپېژندله، د باکتریا ډولونه، د دوی خصوصیات او همدارنګه د پروتستا عالم مو وپېژندل. خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي، او که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. ویډیو در سره لایک او لا زیاته درسونه ویډیوګانو لپاره چینل مو سبسکرایب کړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کتاب صف زموږ د ویډیو د ډسکریپشن څخه ډاونلوډ کړئ. په پاک الله مو سپارم.